درې نښې درته ښیم. هر سړی پېژندلی شي چې دا د خنزیر چمړه ده. که هغه چمړې والي یو کنی یو ملګري رانه تپوس وکړو ویل موږ د کباړ کار کوو او په دې یخنۍ کې د کباړ کې د خنزیر د چمړې دا کوټونه وغیره راځي. د دې استعمال څنګه دی او وایي دا کله دومره ډېري چې موږ دا خرڅ نه کړو نو موږ ته تاوان کېږي. خرڅول یې څنګه دي؟ نو مسله دا ده چې د بخاري شریف حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله د خنزیر د مردارې د دې بیعه څه کړې ده؟ حرامه کړې ده. او الله جل جلاله په قرآن مجید کې فرمایي حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، په تاسو باندې لحم د خنزیر. نو په زناور کې ټولو کې اعلی څه شي؟ غوښه یې که نه، نو چې غوښه حرامه ده نور د کوم ځای نه څه شه؟ حلال شه. نو خنزیر دا د الف نه یې پورې څه شی دی؟ A to Z دا نجس دی او د چمړه په دباغت سره هم نه پاکېږي. او د الله جل جلاله احسان ته ګوره چې خپلو بندګانو سره یې کړی. د خنزیر چمړه د دې نورو چمړو نه ډېره ښکلې پېژندل شي چې دا د خنزیر چمړه ده. درې نښې درته ښیم. هر سړی پېژندلی شي چې دا د خنزیر چمړه ده. که هغه چمړې والي یو کنی یو نښه دا ده چې د خنزیر په چمړې باندې ځای په ځای باندې 3 ډاټس وي، داسې 3 سوري پکې شوي، 3 سوري، او هغه سوري آر پار تلي دومره کلک واضحه سوري. په خبره باندې پوه شئ؟ داسې سوري شوي، دلته شوي، دلته شوي، دلته شوي، دلته شوي، نري نري لکه د ستنې سي سوري. دا په یو چمړه کې نه ای خو د هغې پته نه لګي. لکه انسان په چمړه کې هم سوري شته دی خو پته نه لګي، داسې نه ښکاري. په هغې کې واضحه 3 سوري ښکاري، تا ته به ښکاري شي. یو دویم دا چې دا نورې سرمنې دي دا بالکل اواري هموار، او د ده دا سرمن داسې زیږی داسې موړې موړې د خنزیر سرمن. دریمه دا چې دا عام سرمن کټ کې هغه سیده کټ کېږي، او دا چې کټ کې لکه د کپړې په رنګې څنګه چې کپړه کټ کې داسې تخې تخې غوندې کې شي دقه رنګې د خنزیر چمړه څه کېږي؟ تخې تخې کېږي. ټولو نه اسان دا دی چې په دې باندې ته لاس وې دا به زیږی. او دویم دا دی چې ډېرې دا سوري بالکل نه پټېږي. نو که تا بټوه راوچته که ټوپۍ دې راوچته که جاکټ دې راوچت که بوټان دې راوچت که او تا وکته نو یو عام سړی هم دا پېژندلی شي چې دا څه ده؟ د خنزیر ده. نو د دې اخیستل، د دې خرڅول، د دې استعمالول ټول ناجایز. که په دغې کې چا منځونه کړي ټول منځونه یې نه دي شوي، دوباره به څه کوي؟ منځونه راګرځوي. که یو پالشي ته غریب د پالشو کار کوي هغه له ورله هغه وکته چې دا خو د خنزیر سرمن ده، هغه لپاره پالش کول جایز دي که نه دي؟ بالکل ناجایز دي، حرام دي. هغه به هم دا نه پالش کوي، په دې باندې به اجرت نه اخلي. نو که چاته پته ولګېده او دغسې مال راغلی دی یا هغه اخیستی دی نو اوس به څه کوي؟ بس دا ضایع شو، دا به لرې کړي. خرڅولی شي نه یو ترتیب کېدلی شي چې د دې نه هغه څیزونه چې هغه چمړه نه ده د خنزیر، هغې کې زیب دی یا نور داسې څیزونه استر دی هغه د دې نه علاوه دی، هغه ترې لرې کولی شي او هغه بیل خرڅولی شي. خو د دې خرڅول دا جایز